زنګ ورولي هو زنګ مې ورولي پر لارې دي را روان دي دوی راسته خیر برابر هغه وکړه یو خو ته څه د حساب د خوا برابر نه هغه خو نو میلې کار یا میلې کار نه انا په دا موټر کې څه حوصله کوه داسې نو نه چې ته د دې ځای در میلې در پای پر روانه ستا په خوښه به معنا دغه روان اکا چشتي ټریپ به ستا په خوښه چالان یو مثلا دلته یې ودروي تاکید تاکید څه حوصله کوه پوه شوې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ په خیر لیره ته کښېنه خیر راغلې شکر تاسو ښه یاست خیرات دی ته در اوسه د خوبه دی دی ابل څه شو را روان دي را روان بس ورته ژر راځئ نو داسې سره کوم دا بدخوابۍ نو په اختر کې یې السلام علیکم هغه زما د خوب چم کوي جوړ په خیر سړی مسیح بړو حالت وکړو سړی مسیح جوړ خیرات کرا دی تا که په میله کې دا رقم کار وځو یا په میله چې روان سره باندې که خلورور نصیحت ما غواړو دا چشتي ښه په خیر حاله څه ګوره موږ خو اوس مشوره ما او دو سره وکړه اول زه تاسو ته خبر وکړم ګوره د میله کې مال چې څونه مو وس کېږي هغونه به حوصله کو یو بل به زغمو بالکل بېشکه ښه خبره ده سفر کار دی باره نه که یو وایي دا غزل مه چلنه بله چلنه که یو وایي دلته درېږو بل وایي دلته به کیوبړی کښېږدو نو فلانی ځای به عکس واخلو یا نو خو ته مو مشر یې کور نو د په خوښه به دا یا مشر نه او یا دو چار ځای ودرېدل یا هلته بکسونه موټر ستا اصل سره دی تا موټر روان کړی دی بیا ورته کاس سړی په اکسوم په چار ځای چې ودروي زموږ څه په اکسونه دې خو دا معنا چې اوس موټر زما دی نو بالا به ته زما په طبیعت کار کوو یا هغې بد کار دی هغې زه نه یا مشر مشر معلوم کړی ته موږ مشر ټاکلی زموږ مشر مور مشر ته ما دغه لا خوند نه راکوي چې دا برایي ته ما ته انداز راکوي یا دا خو د میلې اصول دي نو اصول دي باید یو نفر ته وټاکل شي یو نفر چې ځي بیا خپل یوازې ولاړ شي نو خو دغه کوو ګوره ښه ده هر کار په مشوره دی خو بیا هم په دې ځای چې روان سولو ده خیر اول یې د دغه د خوا نه را شروع کړو د اخواس اول ځو بامیانو بند امیر ته هغې بامیانو بند امیر ته د دې ځای چې داسې روان سولو ده خیر اول کابل ته نه ځو داسې پر بند امیر ګرځو که زما په کاول کې ته مشر یې بامیانو ته صحیح دي ته مشر یې د بامیانو څخه بیرته کابل کې چې مو شپه دوې وکړلې باره که بیا کونړ نورستان دې خواته پسې کابل ته داسې د غوربند پر ته راوځو هو د بامیان څخه هغه ښایسته لاره مشوره سره یا ته مشر یا ته مشر یې زموږ مشر یې ابالا دغه نه را سره وړو د څه بلای د کور غوښې نه را سره وړو ولې دا بیا دا بار درو وځای پرې خرابېږي یخی ور واچو پلانې که لمر ته یې کښېږده سایې دا خو نو دا چې د لاندو اختر دغه د پسو اختر دی نو دا خامخا پسو غوښ خو باید یوسو نو هغه خو باید هلته بیا رانیسو هلته پیسې ورکوې د دې چې ښه پسه حلال کړي دغه دې څه یوسو هغه نو ته وا څنګه اوسې نو ته بیا چې ما هغه سره دا شان خوړله نه یو ځای بریاني راخیستې یا میله وګوره بریاني وګوره دا څه وایې غوښې لرو بریاني اوس باره به هلته وایه چې ورور راسي بېنډۍ راواخلې نن ګوبۍ وخورو دا میله وګوره ګوبۍ وبانجڼ دا څه غوښې کبابونه چیني هم د دې ځای دروغه ځای چوړې بیخي کیسه نه ده نه کېږي په سر ورواچې دا سم نو خو ګورئ یو خو موټر کې باره داسې سوړ بوی هم کوي هر دا میله دا سفر را باندې غمیږي نو خوند نس پر اخیستلی یا هغسې نه کوو زه خو بیا غوښه ګزاره نه لرم دا بیا وګوره یا هغه غوښه نه ده هلته یې رانیسو خو هلته نه ولې نه وړو د ځان سره په خپل موټر کې ولې نه وړو دی اوس هلته رانیسي هلته یې ولې رانیسي زه هم چې یوسو ښه دی نو دغسې نه دی په ډکۍ کې وړو په ډکۍ کې بیا بوی هم نه کوي سوړ بوی نه کوي یار سس په قرآن عجبه خلک یاست یا انو دا خو اوس لا دلته ناست دلته باره یخی دی باره څاڅکي در پسې تویېږي د دې ځای در بامیانه پورې په تا باندې اوبه بهېږي هغه چې وایي څه کیسه ده چې شی راخیستي تا دوه دا هسې هم نه کېږي چې ته هلته رانیسې نو موږ د پسونو د چشته پاره حلال کړي دي دا به د دې بلا ژمي ته کښېږدو ته څه وایې ورو دا د ده مشوره خو زما نه ده خوښه زه د سره وم غوښې چې نه نو ته هغه اختر لیدلی یا هغه میله لیدلي بیا هم اوس که کوچنی اختر موږ به وویل چې چرګان به یا به یو ځای رانیسو نو خو بریاني ورور د راشي ښه خوند کوي بریاني مو لږ خوړلې ده په هره میله کې په هر ځای کې بریاني میله کې نه خو چې دلې ووځو دالې عینو من ته راوځو ونیسي درځي بریانیانې راواخلو یا هغسې نه کوو غوښ خو را سره وړو خو ته مو مشر یې دا څه رقم مشر زما په خوله نه کوي څه نو دا رقم زما نه ده خوښه ورور تاسې دا رقم د چا خوښه ده خو هلته به ورور د چرګ غوښې راواخلو د چرګ غوښې ګرمې دي دا ګرمي وګوره د چرګ په غوښ کې کله انرژي دونه نشته پکښې چې ماښام بیا واورته کېږي سهار دې بیا د پسه غوښې سم چې داسې سپینه نه وي پکښې خوند کوي سخت خوند کوي خوراک په خدای خیر کې مزار ته به ولاړو د کابل څخه
مزارې د خو ځونو بې مزارې نو کله کېږي مزار وګوره وروره دا سره ګرمي وګوره ولې دلې په کندهار کې نه کښېني مزار و ګرمي و د کندهار اګر د ځای نه بیا وکتل سوله بیا هغه ته روان یو بیا مزارې ته ولاړو څنګه میله دا سالنګ لار وروره څونه خرابه ده اوس څنګه پر ځای مزارې نه کېږي وروره مزارې ته نه دا نور ولایتونه پاتې سول زه خپله نه ځم وم چې مزارې ته نه سې ولاړ دا میله پر میله نه دی حساب یا داسې نور ښه یخ یخ سایسته یخ ځایونو ته دا ګرم ځای ته ځې اوه که ته مزار ته نه ځې مه راسره ځه نو. خبرې مه کوه اوس دې ومه خپله باندې څه چا راوسته دوی چا راوستي ګر سره دوی چا راوستي دغه ته ماته ووایه دا څنګه خلک یاست یار څنګه هر وخت دی په میله کې خبرې مه کوه دی اوله پله لازما نو خوړ دی چا راوستي ولاړ شه ځه ولاړ شه رحم الله یاره دا به زموږ هلته څه آهسته زر سره روان نو دی یو کشر هلک دی دی ماته وایي که مزار ته نه ځه ګر سره پاته زه اوس د ده په جیب روان یم ستا پر ځای بل څوک بیا یو څوک بیا ته ورته وایه چې ته ناکې دا ولې ورځ سره راتلې قرآن که تا بوزو کالي جې مرا سیر کړله کالي یاره سم کښېني دا به تو خلا خیاط یې کالي به جوړ کړې دا که زه خپله در دې میلې تېر یم یا نو دا رقم خو هم نه کېږي لکه تاسو چې وایاست دی نو اوس که سره دسې ځم وروره والله که دا رقم یې الله تعالی دلي ودلي ملا ګروانونه سره وش کول دا ګره ستا د لاس ولې زما د لاسه دی د خوله غورځي دی وایي زه نه ځم ته دا خوله مه غورځه خوله دې ټوله که ته چا راوسته دی ګر سره بالله که ځم نه ځم دا سره کم دا څنګه کار شو ګر د جنجال تا جوړ کړي ما نه دي جوړ کړی نو خدای نه تللی نو د مزار او بیا تېر سوي وای وروره به بل ځای هلته پلي خمري کې یو ځای شپه کړې وه خیر ما او تا به دو په دو تللي وای خو ښې پلار اجازه نه ده د څه شي اجازه نه وایي مشران سره موږ ولاړ شه ولاړ شه هله په دغه کې دې خیر دی چې چا سپه ولاړ شي چې به خلک دي ژر کې سپین تارونه دي دی اوس دې بعده وایي ما پلار د مشرانو سره مز زورور پام یې در باندې کړی دی ګر سره یې لاکه دا میله لاکه هغه انداز لا بېرته درکړه